چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زما امت ته په رمضان المبارک کې 15 سيزونه په خاص طور ورکړي شوي دي چې ډومبني امتونو ته نو ورکړي شوي. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زما امت ته په رمضان المبارک کې 15 سيزونه په خاص طور ورکړي شو او دغه 15 سيزونه چې کم دي دا ډومبني امتونو ته نو ورکړي شوي. په هغه 15 سيزونو کې اول نمبر دا دی چې د روزدار د خولې بدبویي د الله تعالی په نزد د مشکو د خوشبویۍ نه زیاته خوښه ده. دویم خصوصیت هغه دا دی چې د روزدار د پاره د دریاب د کبانو پوری دا ټول مخلوق دعا کوي کم ټیمه پوری چې تر کم ټیمه د روزنی ماته کړي یعنی روزماتی پوری دا ټول مخلوقات د پاره د مغفرت دعاګانې غواړي. دریم خصوصیت دا دی چې جنت هر ورځ د هغوی د پاره خسته کولی شي او هغه ډیکوریټډ کولی شي سجاولی شي. بیا الله جل شانه فرمایي د جنت ته چې نږدې ده چې زما نیک بندگان به د دنیا مشقتونه د خپل ځان نه وغورځي او ستا طرف ته به راشي. دا الله سبحانه وتعالی جنت تا خوشخبری ورکي چې زمان نیک بندگان تا تر روان دیو ته خوشاله اوسه او دا جنت الله پاک د دغه نیکو بندگانو یعنی روزنی اونکو خلقو د پاره الله پاک روزانه جنتونه خسته کوي. سلورم نمبر خصوصیت دا دی چې رمضان المبارک کې سرکش شیطانان دا اتړلی شي په زنجیرونو باندې. هغه دې د پاره چې په رمضان المبارک کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتیان هغه بدو کارونو طرف ته نشي رسیدلې کوم ته چې بغیر د رمضان نه رسیدلی شي. پنځم خصوصیت د رمضان په آخري شپه کې د روزدارو د پاره مغفرت کیږي. نو حضرات صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین عرض وک چې دا د مغفرت شپه شب قدر دا. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایلنا بلکې قاعده دا چې مزدور ته د کار ختمېدو په وخت کې مزدوری ورکول شي. دا د حدیث مبارکه آسان او سلیس او مورنی زبان کی او مادری زبان کی اغا آسان ترجمه وا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پا دے حدیث کی 15 خاص سیزونا ارشاد فرمائی دی. دا حدیث وضاحت تفصیل او تشریح دا. اغا سیزونا چی دا دی امت دا پارا دا اللہ سبحانہ و تعالی دا طرفنا خاص انعامات دی چی دا مخکینی امت روزدارو تنو ورکڑی شوی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور 15 سیزونا ذکر کرل او دیو فرمایل چی مخکینی امتون سمر تیر شوی دی غیم روجینی ولی دی. ہر امت باندې روزه فرض وی او دی باندې قرآن گواه دی یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. نو وړاندینو امتونو باندې فرض وی خداغي طریقه جدا او زمونږه جدا ده باقی پاغویم فرض وی خو لیکن اغه روزدارو ته دقه 15 خصوصیتونه الله پاک نو ورکړي. دا صرف او صرف د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم برکت دی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امتیانو ته دغه 15 انعامات الله پاک ورکړل. اولنی انعام دا دی چې د روزدار د خلی بدبوئی
چې د لږې په حالت کې پیدا کیږي د الله جل شانه په نزد د مشکو د خوشبویۍ نه هم زیاته خوښه ده. د مشکو د خوشبویۍ نه دغه بدبویي الله پاک ته ډیره محبوبه ده. څه مطلب دی؟ په دې کې د علماو مختلف اقوال دي. یو قول پکې دا دی چې الله جل شانه با د قیامت په ورځ د دې بدبویۍ بدلا او ثواب په خوشبویۍ سره ورکوي چې هغه به د مشکو د خوشبویۍ نه زیاته خوشبویه او دماغ تازه کوونکې وي. یعنی روجهدار روجه نیولې ده او د هغه د خولې نه چې دا کومه بدبویي راوځي د اخیري ټیم کې، او دغه بدبویی دا د اصل کې د معدې نه راځي. ګوره دا د خولې بدبویی نوي، دا د معدې نه د ولږې د وجې نه. وروسته مسله راځي انشاءالله وایو بیا. نو دغه بدبویی چې کله راځي نو دا به الله پاک د قیامت په ورځ په خوشبو باندې بدله کړي. د دغه روجهدار انسان د خولې نه به داسې خوشبو روانوي چې هغه به د مشکو د عنبرو د خوشبویۍ نه زیاته خوشبویه وي او دماغ به تازه کوي. دویم، کله چې د قیامت په ورځ دا خلق د قبرونو نه راپورته شي او راپاسي، نو د روجهدار نخه بداوی چې کم سړی روجه نیولی وي او صحیح طریقې سره نیولی وي، د آداب او خیال ساتلی وي، نو د دغه روجهدار نخه بداوی چې د خولې نه به یو قسم خوشبویي روانه وي. داسې خوشبویي به راوځي چې د مشکو د خوشبویۍ نه به زیاته بهتره وي. نو دا به علامه د دې خبرې وي چې دی مسلمان په دنیا کې روجه نیولې وه او دا د هغې د برکته د خولې نه خوشبویي روانه ده. الله پاک دې مونږ او تاسو ته نصیب کړي. دریم مطلب دا دی چې الله فرمایي چې دغه خوشبو ما ته د مشکو د خوشبویۍ نه زیاته خوښه ده او د الله سبحانه و تعالی په نزد د دې بوی قدر د مشکو د خوشبویۍ نه هم زیات دی. او دا کار چې کوم دی دا د زړه د مینې سره تعلق لري. چې څوک په چا عاشق وي نو د هغه بدبویي هم د عاشق د پاره د زرګونو خوشبویونه بهتره وي. ګوره څوک چې بچا باندې عاشق وي نو هغه باندې د خپل معشوق چې کومه بدبویي وي هغه ور باندې خوږه لګي. نو مطلب دا دی او مقصد دا دی چې دا روجهدار د الله ته هغه کامل نزدېکت حاصل کړی دی چې کوم نزدېکت سره یو کس محبوب جوړیږي. نو دا روجه د الله پاک د ډیرو خوخو عبادتونو نه ده. ګوره الله پاک ته روجه انتهایی خوخه ده. د دې وجنه الله سبحانه و تعالی فرمایي حدیث قدسی ده چې د هر نیک عمل بدلا دا به فرشتي ورکي او د روجې بدله الله فرمایي زه په خپل ورکوم، ځکه چې روجه خالص زما د پاره ده. په روجه کې چې کم دی ریاکاری نه راځي. ګوره دا یو پټ عبادت دی د الله او د بنده ترمنځ یو راز دی. نو دیو جن الله فرمایي چې د دې بدله به زه په خپل ورکوم. او بعض علما لیکي چې د حدیث مقصد دا دی الله سبحانه و تعالی فرمایي چې دا روجه زما د پاره ده او د روجې بدله زه په خپل باندې ما څوک چې په اخلاص سره او زما د رضا د پاره روجه نیسي بس زه د هغې ما. الله فرمایي زه د هغې ما. نو د روجې په برکت سره
تا دا اللہ سبحانہ وتعالی اغا قرب حاصلی گی، نزدېکت حاصلی گی. نو د محبوب د حاصلېدو نه زیاته اوچته بدله بیا څه کیدی شي؟ د محبوب د حاصلېدو نه چې تا ته محبوب حاصل شي دینه بیا زیاته بدله بله شته نشته. یو حدیث کې راځي چې د ټولو عبادتونو دروازه هغه روجه ده، یعنی د روجې په وجه د انسان زړه دا روښانه کیږي، او کله چې زړه روښانه شو نو د هغې د برکت هر عبادت ته شوق پیدا کیږي. مونږ او ستاسو چې عباداتو سره شوق نشته او دا را باندې یو بوج او یو پیټې وي را باندې، او وجه دا ده چې زمونږ او ستاسو زړونه روښانه شوي نه دي. ګوره کله چې زړه روښانه شي نو هر عبادت و ته بیا په شوق او محبت سره کی. نو د زړه روشنايي پس سره حاصلېږي، دا په روجې سره. خو چې روجه دې روجه وي، ګوره چې روجه وي صرف هغه فارمیلټي پوره کول نه چې سهار نه د صبح صادق نه تر غروب افتاب پورې خولې ته کورې واچوه، خوراک سکاک مه کوه، بس باقي د نور آداب و خیال مه ساته، نو دې ته روجه نه ویلی کېږي. بلکې د روجې د آداب و رعایت د هغې خیال وساتلی شي. انشاءالله دا ټول روسته را روان دي، یو حدیث کې به راشي د روجې آداب. اوس دلته یوه مسله ذهن کې کېنوئ. دی حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د روجهدار د خولې بدبویي الله پاک ته د مشکو د خوشبویۍ نه زیاته بهتر ده. نو دې ځای کې بعض ائمه هغوی دا قول کړی دی چې د روجهدار د پاره د ماښام په وخت کې مسواک کول نه دي پکاره، خو لیکن تحقیقی قول دا دی او زمونږ د احنافو په نیز باندې مسواک هر وخت چې دی دا مستحب دی. او هغه ځکه چې په مسواک سره د غاښونو بدبویي ورکېږي. ګوره په مسواک سره د څه د غاښونو بدبویي ورکېږي، او پاتشه دغه بدبویي چې کوم حدیث کې ذکر شوی ده نو دا د معدې د خالی کېدو په وجه ده، چې معده خالی وي او د هغې نه دا بدبویي راخېږي. نو دغه بدبویي په مسواک سره نه ختمیږي. په مسواک سره کومه بدبویي ختمیږي چې کومه د غاښونو وي، کومه بدبویي چې کومه د غاښونو وي. او حدیث کې چې دا کومه بدبویي راغلې ده نو دینه مراد کومه یو ده د معدې هغه بدبویي چې کله معده خالی وي نو د هغې نه هغه بوی راخېږي. نو مسواک استعمالول په روژه کې جایز او مستحب دي. دویم خصوصیت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امت هغه د کبانو استغفار دی، چې دغه کبان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امت د پاره دعاګانې کوي. اوس دا په ګڼو روایتونو کې دا مضمون عمدقه سې راغلی دی. بعضې روایتونو کې راځي چې فرشتې د هغه د پاره د بخښنې دعا غواړي. بعضې روایاتو کې راغلي دي عام مخلوقات د هغوی د پاره د بخښنې دعاګانې غواړي. دلته کې په خصوصیت سره ذکر د کبانو راغلو. څه معنا ده؟ دې طرف ته اشاره ده چې د دې روجهدار محبت دومره سیوا دی او دا روجهدار الله پاک ته دومره خوښ دی، دا دومره د الله محبوب بنده وګرځېده چې د ده د محبت اثر کبانو پورې ورسېده. هغه کبان هم ورسره محبت کوي،
قرآن کې الله سبحانه و تعالی فرمای ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الله فرمای بشک هغه کسان چې ایمان وروړي دي او نیک عملونه کوي الله جل شانه هغوی ته هم په دنیا کې محبوبیت ورکوي. کم خلکو چې ایمان وروړه او نیک عمل کوي نو الله پاک ته دغه خلق خوښ دي او دا خلق الله پاک د دې مخلوق په منځ کې محبوب وګرځي. تاسو دا نیکان خلق وګوري خلق ورسره محبت کوي کنه کوي؟ ها د څه وجې نه کوي؟ وجه دا ده چې هغوی د دین تابعدار وي، د الله د احکاماتو خلاف ورزي نه کوي بلکې د الله احکامات پوره کوي، د سنت مطابق زندگی تیری. نو دا خلق الله پاک ته خوښ وي. د دې وجې نه یو حدیث کې راغلی دی چې کله الله جل شانه چا بنده سره محبت کوي نو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ته الله پاک ارشاد او فرمایي چې زما فلان کی بنده سره محبت دی او فلان کی بنده زما خوښ دی او ما ته محبوب دی. اے جبرائیل تم ور سره محبت وساتا، اے جبرائیل تم ور سره محبت وساتا. نو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ور سره په خپل محبت شروع کی او بیا په اسمانونو کې اعلان وکي چې فلان کی بنده سره الله تعالی محبت کوي، یعنی دا فلان کی بنده د الله خوښ دی او د الله محبوب دی، تاسو ټول ور سره محبت وکي. نو اسمان والا د هغه سره محبت شروع کی، بیا د هغه لپاره په ځمکه کې قبولیت کې ښودلی شي. نو ځمکه کې چې کم خلق دی هغوی ور سره محبت ساتي. او عامه قاعده دا ده چې د هر کس سره محبت د هغه په خوا کې اوسیدونکي خلق کوي، خو دلته د ده محبت دومره عام شو چې یوازې په خوا کې د اوسیدونکو ور سره نه بلکې د دریاب د اوسیدونکو زناور ور سره هم محبت پیدا شو. نو دا خصوصیت د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امت دی. نو په سمندر کې چې کم کبان دي هغه ور سره محبت کوي. نو دینه دا معلومیږي چې په ځنګل کې کم زناور دي نو هغه ور سره محبت کوي. نو دا کبان دا زناور او دا قرنګي نورانی مخلوق فرشته د دق روزدار د پاره د الله په حضور کې او د الله په دربار کې دعاګانې غواړي. خواله چې کله روزه وی ګورا د روزي آداب هم یاد کړی وي، روزم په صحیح طریقه باندې نیولي، پښمنیم په حلال خوراک باندې کړی وي. په خبره پوهیږي کنه که پښمنی د په حرام خوراک باندې او که بس روزه لاړه ختمه. ډېر سیبان هغوی څه کې روزمات هم په حرامو باندې او روزنی سیم په حرامو باندې زبردست کونډې ور چولی تارونو ته ایټرې په لګولي او پاغي باندې اخلي پخلي کوي. د سره روزه کیږي نه ګورا، ځکه دا د ټول قوم حق دی. عطا ورته ایټر چالان کړی دی او پاغي باندې لګي خوراک سکاک پخې او پاغي باندې بیا روزم نیسي او پاغي باندې پخلي کې او روزم په ماته. علما فقها دومره احتیاط مونږ او تاسو ته ښودلی دی. دین اسلام یو سړی لاړ او هغه د پردي پټي نه یو ګیا را پټه کړله، غنم یې د شپې را پټ کړله، یا جوار را پټ کړل یا شوتل را پټ کړل او هغه روړ میخه تو یا غواته واچول. نو دا حرام غیا وکنه کالا لوا دا حرام غیا ساروی ته واچولا او دغه ساروی نه په واقع سنو دا به حلال وی کدا به حرام وی، دا به حرام وی ښا. نو چې په داسې حرام سيزونو باندې ته روزه نیسي او په دې روزه ماتي یو د حرام نوړی دی خوړل سلويخ ورځو پورې یو عبادت دی نه قبليږي.
او چې کم سړی تربیت په حرامو باندې وشي نو علما هغه ته حرامي وایي. ګوره دې ته حرامي معنوي ویلی کېږي، یو حقیقي وي چې هغه د زنا نه پیدا شوي، یو هغې ته هم حرامي ویلی کېږي چې په حرامو باندې را لوی شي. نو داسې اولاد نه بیا د خیر تمم نشي کولی، ستا په کار باندې نه راځي، ستا دپاره د سر درد وګرځي. نو الله پاک دې مونږ او تاسو د حرامو نه وساتي. نو ګوره دقه یو څیز په دې کې تا احتیاط ونه که، تر دې پورې لږ معمولی شانتي څیز چې په هغې کې یو ذره شک او شبه وي، د هغې دومره بېکاره اثرات او نتایج روځي چې ته به حیران شي. امام ابو حنیفه رحمه الله یو ځل درس کو او بار میدان کې څه کسان لګیو لوبې کولې، نو د هغې نه گیند وغیره چې کم دی راوغورځېدو او امام ابو حنیفه رحمه الله درس کې د درس په دې حلقه کې راوغورځېده. نو څوک دا جرأت نشي کولی چې هغه راشي او دا گیند راواخلي. یو پکې ماشوم داسې کلک سترګې شانتې و هغه رالو دا گیند یې واخیستو منډې که. نو امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایل چې دا حرامي شانتې دی. نو بیا تحقیق چې کله شاگردانو که چې زمونږ استاد خو غلطه خبره نه کړي، دا خبره د هغې سړي تر کوره پورې بیا ورسېدله. نو چې معلومات یې وکړه نو نتیجه دا راووتله چې هغې سړي ته خپلې بیبي وویې چې زه ګوره بدکاره نه یم، خو ها یو خبره شته، ما اوړه هغه ګل منکره خمبیره نه وه، نو ما د ګاونډۍ د کور نه بغیر د اجازت نه خمبیره راخیستې وه او هغه مې په اوړو کې ګډه کړې وه، هغې نه م روټۍ پخ کړې وي او خوراک هم کړی او په حقه شپه باندې چې زه ورته میلو شو د هغې نه دا ماشوم پیدا شوی دی. نو ګوره لږ شانتې حرام د هغې څومره اثر و چې د حقې ماشوم نه حیا لرې کړله. ګوره دا نن سبا چې زمونږ او ستاسو دا نیو جنریشن دی خفه کېږو به نه، زما خبرې لږې سختي او سختې ځکه چې حق لږ تراخه وي که نه، په خبره پوهېږي. دا نیو جنریشن چې څومره دی زما د الله په ذات قسم وي د دې تربیت په حرامو باندې کېږي. دا ځکه پکې حیا نشته، راپاسي مور باندې به هم ګزار کوي، پلار باندې به هم ګزار کوي، د مشر قدر به نه کوي، په لاره تېنه څوک په حرام نشي تېرېدی. ګوره دا ولې دا تربیت په حرامو باندې شوی دی. الله پاک دې مونږ او تاسو حلالیان کړي او الله پاک دې د حلالې ګټې کولو مونږ او تاسو ته توفیق را نصیب کړي. ګوره د حرامو ډېر بېکار اثرات دي. کم سړی چې حرام خوراک کوي یو علامه دا ده چې د ده به عباداتو ته بالکل زړه نه کېږي. مونځ به ورته داسې لکه یو غټ پیټ، د قرآن تلاوت به داسې لکه یو غر، د مدرسې سبق به داسې لکه چې په ده باندې د یو بوج ایښودی وي. دا قرنګې د ده په زړه کې به غلط خواهشات انتهایی زیات را پیدا کېږي، نو دی به ټول ورځ ګناهونو پسې ګرځي. دا ټول د غلط خوراک اثر دی. حضرت موسی کلیم الله علیه السلام په لار را تېرېده چې ګوري یو کس جاړي او سوال کوي یا الله زما پلانې مشکل دی، یا الله دا کار مې دی، یا الله او جاړي، خو لیکن داغه دعا قبلیږي نه. حضرت موسی کلیم الله علیه السلام الله پاک ته درخواست وکړ یا الله ستا بنده خو ډېر جاړي، دعا نه قبلې. الله فرمایل کلیمه دا خو دې جاړي په دې سترګو یې اوښکې را روانې دي، زما دې په خپل جلال قسم وي چې د سترګو نه د اوښکو پسې وینې را روانې شو، د بدن دا ټولې وینې په دې سترګو راشي، هم دعا نه قبلوم. د خېټه کې حرام پراته دي، نو چا خېټه کې چې حرام پراته وي یو عبادت هم نه قبلیږي. نو لږ احتیاط پکار دی. مونږ تاسو خو ګورو نه، بس چانم پوله والی، چانم غنې والی وي، چانم ونه وهلي او را روان کړي په هغې باندې پخلی کوو. ګوره د دې ډېر غلط اثرات دي. الله پاک دې مونږ تاسو باندې رحم وکړي. پردي مال ته زړه ښه کول نه دي پکار. نو دغه کس به د الله محبوب وګرځي چې چا روجه په صحیح طریقه باندې ونیوله، څه وکړله په صحیح طریقه باندې. دریم خصوصیت هغه دا دی
چې دغه روزدارو د پاره جنت خسته کولی شي. بعض روایتو کې راغلي ان شاء الله روسته براشي چې د کال د سر نه دا شروع شي. خو د کال د سر نه چې کم شروع شي دغه مقصد هغه د رمضان د تعظیم د پاره جنتونه خسته کولی شي. او دلته کې چې کم راغلی نو د دې مقصد دا دی چې د روزدار د خاطر الله پاک جنت سجاوي او ډیکوریټډ کوي او خسته کوي ها چې دې ته به زما روزدار بندگان راځي. او دا روزدار بندگان به د قیامت په ورځ د الله سبحانه و تعالی د عرش د سوري لاندې بناسوي او دسترخوان به لګېدلی. دا روزدار به د الله پاک میلمانه وي. خو اقا روزدار چې روزې صحیح نیولي د وختونو خیال ساتلی وي بیٹه میں پشمنی نی بن کړي د قرنګي بیٹه میں روزه نی ماته کړي. ډیر خلک پشمنی کې احتیاط نه کوي آلتا ځانونه شروع ورګوي اذان خو نه دی ختم شوی بس جگ یا جام یا کټوره د خولې ته ونیسي وای چې اذان ختم شي د خدای انصافدارا چې کله وخت داخل شنو اذان کوي خلک تال تو صبح صادق داخل شوه دے وقت پورا شوه دے احتیاط دادے چې کم از کم 10 منټه د وخت داخلي دون وړاندې وته خوراک سکاک باندې خبره پويږي. او ډیر نسواریان حضرات سکیا پښمنیو کیو نسوار دو درې چونډې د خلې ته ورولې یو بر او یو لاندې په خبره باندې پويږي کنه اوم داغه سره ودشي نو غلاړې ټوله تیر شي روزه لاړه په سره مړه شو ګوره چې سهار را پاسي نور را خطلې په یو سترګه ورته د سیو ګوري لکه د 400 چرګ په یو سترګه قتل کوي په خبره پويږي. اغه نسوار غلاړې ماړه ارسي تیر شي دا روزه نه کیږي وروړه دا روزه تباہ کړه. نو باز خلک دغه سکی او باز پکې داسې مستچاغي دا نشد سر تختلی چې روزم په نسوارو ماته د خو انصاف دار دی. د نسواری سړي ګوره نقصانات ډیر وي ښه یو کمره کې 50 چرګې ګیره کا او بل کمره کې یو نسواری گیر کا خبره پوي کنه ا 50 چرګې دومره ګن نه جوړي چې څومره د نسواری جوړ کړي ګوره. الله پاک دې زمونږ استاد د عملګری تینا واړی دا یو ډیر بیکار عمل دی هر وخت به خلاص خاوي بدبوئی به تینا روان وي. نو دې خبرو کې لګ سوچ کوي فکر کوي احتیاط کوي ځکه زمونږ استاد دا دین چې کم دی دا ډیر محتاط دین دی ګوره دا په احتیاط باندې بنا دی خصوصا مسلک حنفی دی که خو انتهایی احتیاط دی ګوره. نو احتیاط نه مکار اخلو د پښمنی د اوقاتو به خیال ساتو د قرنګ د ماخام درو جماعتي خیال بم ساتو. پات شو دو خصوصیتونه یو دا چې سرکشه شیطانان تړل کیږي او بل خصوصیت چې د رمضان په اخر شپه کې ټول روزدارو ته الله پاک بخنه کی ان شاء الله آینده بیان کې به وایو. الله پاک دی اول ماته او بیا تاسو ټول مسلمانانو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کی. سبحان ربک رب العزه عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. درود شریف وایي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات